الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. کتاب ریاض صالحین سلوختم نمبر باب شروع. باب مبارد مریض تپوس کولو کی او پختنه کولو کی. په دې باب کې دریم نمبر حدیث دی، لکه څنګه چې مخکې روایت د ابي هريره رضی الله عنه روایت دا روایتم د ابي هريره زهونه روایت ته دا وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة، يقينا الله رب العالمين بورس په قیامت باندې دا خبره وکي. یو انسان براو غواړي د یو بنده سره به الله حساب کتاب کوي، ورته وی به: یا ابن آدم، اے د آدم زویا، مرضت فلم تعدني، زه بیمار شوی وم، مریض شوی وم، تا زما تپوس نه وکړی. قال، د انسان به ورته دا بنده مؤمن مسلمان: یا ربي، ای زما ربه، کیف اعودک وانت رب العالمین، څرنګه به ما ستا تپوس کړی و، ته خو هغه رب چې د ټولو مخلوقاتو ربي، ته مخلوق پالې، ته د مخلوق پالونکی، ما به څنګه ستا تپوس کړی و، تا منې مریضتیا نه راځي، نو څنګه ما ستا تپوس کړی و. قال، الله به ورته وی: اما علمت ان عبدي فلانا مرض فلم تعده، ایا تا ته پته نه وه، ته نه وې پوهه چې یقینا زما پلانکې بنده مریض شوی و او تا د هغې تپوس نه وکړی. اما علمت انك لو عدته لوجدتني عنده، ایا تا ته پته نشته دی که یقینا چېرته تا د هغې تپوس په دنیا کې کړی وې نو تا به زه د هغې سره موندلی وې. د هغې تپوس هغه زما تپوس دی. بیا به ورته الله تعالی وي: یا ابن آدم، ای د آدم زویه، استطعمتک فلم تطعمني، تا نه ما خوراک غوښتی و، تا نه ما ډوډۍ غوښتې وه، تا نه ما خوراک غوښتی و، تا ما ته خوراک نه و راکړی. دا بنده به بیا تعجب وکړي. قال، دا بنده به ووي: یا رب، ای زما ربه، کیف اطعمک وانت رب العالمین، څرنګه ما تا ته خوراک درکړی و، ته خو هغه رب چې د ټولو مخلوقاتو ربي، تا منې ولږه نه راځي، تا منې بیماري نه راځي، او ته وې تا به ما ته خوراک راکړی و، تا نه مې خوراک غوښتی و. قال، الله به ورته وی: اما علمت، ایا تا ته پته نشته دی انه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، یقینا د تا نه زما پلانکي بنده هغې خوراک غوښتی و، هغه وږی و، هغې د نه خوراک غوښتی و او تا هغې ته خوراک نه ورکړی. اما علمت انك لو اطعمته لوجدت ذلك عندي، ایا تا ته پته نشته دی که یقینا چېرته تا هغې ته خوراک ورکړی و لوجدت ذلك عندي، نو دغه به د ما سره اوس موندلی و، د هغې ثواب، د هغې بدله، دغه خوراک اجر عوض به د ما سره اوس مونده کړی و. الله به ورته ووي: یا ابن آدم، ای د آدم بچیه، ای د آدم زویه، استسقیتک فلم تسقني، ما را تا نه په دنیا کې اوبه غوښتې وې، تا ما ته اوبه نه وې راکړې. قال، دا بنده به بیا تعجب وکړي: یا رب، ای زما ربه، کیف اسقیک وانت رب العالمین، څرنګه ما تا ته اوبه درکړې وې، ته خو هغه رب چې د ټولو مخلوقاتو ربي. دا بنده تعجب وکړي. قال، الله به ورته وی: استسقاک عبدي فلان فلم تسقي، د تا نه پلانکي بنده زما اوبه غوښتې وې، تا هغې ته اوبه نه وې ورکړې. اما علمت انك لو سقيته، ایا تا ته پته نشته، ته نه پوهېږي که چېرته یقینا تا هغې ته اوبه ورکړې وي لوجدت ذلك عندي، نو دغې اوبو ثواب بدله هغه به یې د ما سره مونده کړې وي. دا روایت د مسلم دی. دې روایت کې یو څو ښایسته فایدې دي. اوله فایده ده، اوله فایده ډېره مهمه ده چې په دې روایت کې دا خبره ذکر شوه چې یقینا الله رب العالمین په ټولو مخلوقاتو باندې خبر دی. که ستا که پټ کارونه دي، پټې خبرې دي، او که ښکاره کارونه دي او که ښکاره خبرې دي، ټولو باندې الله پوهېږي. که ستا د ژوند غټ غټ کارونه دي
او که ستا د ژوند واړه واړه کارونه دي جزئیات دي او کلیات د مخلوقاتو څومره دي په دې باندې الله خبر دی په دې باندې الله پوهیږي نو کله چې دا خبر رته کته شي والله د انسان بنده کې به د انسان په دې بدن کې ډیر زیات اخلاص به پیدا کیږي الله دې موږ تاسو کې پیدا کړي دویمه خبره دا ده دلیل ده د حدیث په دې باندې څومره چې نیک اعمال دي څومره چې نیک اعمال دي څومره چې ښایسته کارونه دي ګوره الله تعالی هغه ستا د نیک اعمالو قدر کې والله په یو ځای کې ستا دپاره ساتي ورځ په قیامت به تا ته ښکاره کوي او د هغې هر عمل بدله به تا ته او د هر نیکۍ بدله به الله تعالی درکوي کومه نیکي چې کې دا د خپل ځان دپاره فرصت وګڼه او هغه نیکۍ ته وردانګه ورځه هغه کوه او دا ویوه چې الله سره ما دا جمع کړه درېیمه فایده پکې دا ده چې په دې حدیث کې د با سره تعلق هم دا دی موږ او تاسو الله نبي صلی الله علیه وسلم تیزی راکوي چې تاسو ګور د مریض تپوس کوئ د مریض تپوس دا د رب العالمین تپوس دی یعنی د رب العالمین تپوس دی الله تعالی موږ تاسو تیزی راکوي مریض تپوس وکوي په دې تا د ثواب در کوم په دې تا د اجر د کوم وروسته به د اجر او د ثواب دغه شان د بل روایت به راشي څلورمه فایده پکې دا ده چې خوراک ورکول مؤمنانو مسلمانانو ته محتاجو ته وږو ته او وږي خېټې مړول او تند خېټې مړول او محتاجو ته دغه شان ته اوبه ورکول خوراک ورکول ته عظیم اجر دی ډېر اوچت اجر دی دا ډېر اوچت اجر دی او بله فایده پکې دا ده دې روایت کې دا روایت دلیل دی په دې خبره باندې چې ګوره انسان د هر انسان سره به د مؤمنانو مسلمانانو د حقوقو حساب دا به کېدلی شي حاکم وقت دی باچا دی څومره چې په ملک کې وږي دي تږي دي د حاکم نه به د هغې تپوس کېږي څومره چې زموږ او ستاسو په چمګاونډ کې وږي دي تږي دي د موږ او تاسو نه به تپوس کېږي څومره چې دغه شان ته وږي او محتاج او فقیر خلک دي د هر بنده سره به دغه شان ته د هغې په اړه باندې حساب کتاب دا به کېدلی شي دا هم ډېره سخته خبره ده ځکه دې ته وګوره الله تعالی دا بنده راغوښتل حساب ورسره کوي زه وږی وم تا ما ته ډوډۍ نه ده راکړې زه تږی وم تا ما ته دغه شاته تا ما ته اوبه نه دي راکړې زه مریض وم تا زما تپوس نه دی کړی دا روایت ذهن ته واچوه څومره چې وږي او تږي او مریضان دي په دې باره کې موږ او تاسو تپوس دا به کېدلی شي مخکې دا غره چې موږ او تاسو حساب وکړی شي نو دې ځنه ځان د خپل وس مطابق دا برابرول پکار دي او بل د مؤمن شان ته وګوره دا تپوس د کوم بنده په حق الله کوي دا د مؤمن په حق الله کوي کوم مؤمن مریض دی مؤمن تږی دی مؤمن وږی دی د هغې باره کې دا تپوس کېدلی شي د مؤمن ګوره شان ته وګوره چې مؤمن مریض دی وږی دی مؤمن تږی شوی دی او نسبت الله مؤمن ځان ته کوي چې زه مریض وم زه وږی وم زه تږی وم د مؤمن د ایمان په وجه باندې چې مؤمن په کټ کې دی څوک یې تپوس نه کوي نسبت الله ذات ته کوي چې زه مریض وم تا ولې زما تپوس نه دی کړی زه وږی وم مؤمن وږی دی الله نس اضافت ولې ځان ته کوي د وجه د تقدیر د دغه مؤمن نه د وجه د عزت د مؤمن نه مؤمن په الله باندې ډېر ګران دی مؤمن په الله باندې ډېر شریف دی دا خو پرېږده دنیا ده د چرګانو غوندې مړه کېږي د چر چې مړ شي د هغې یو عزتي د کافر بچی مړ شي د هغې څومره عزتي د کافر په بچی باندې تنده ولږه راشي څومره تپوس کوي ټوله میډیا دغه شان ته هغه به تاسو کور په کور باندې ګورئ چې د هغې څومره تپوس کېږي قانون چې د مؤمن مسلمان د عزت سره لوبې کېږي د هغې د وینې سره لوبې کېږي او د هغې د عزت سره لوبې کېږي د خویندو میندو بې عزتي کېږي والله که څوک یې تپوس کوي خو نه مؤمن دی دا په دې باندې ډاډه شي چې نه د رب العالمین سره ستا قدر دی مونږ قدر د الله نه غواړو ان اکرمکم عند الله یتقاکم الله وایي څومره چې په تاسو کې سوچه او خالص مؤمن وي په زما په نظم باندې قدرمند دی الله زموږ ستاسو قدر وکړي نو دې روایت نه دغه شان ده الله دې په دې خبرو موږ تاسو هم کو توفیق راکړي زموږ تاسو مې کې د الله تعالی د ایمان جذبه پیدا کړي وصلی الله علی نبینا محمد